حسن بصری رحمه الله به ویل بېشکه چې یو قوم د بخښنې او مغفرت په امید پورې تر داسې اندازې ځانونه تړلي دي چې د دنیا څخه ولاړل او یوه نیکي یې هم نه درلود. د دغه قوم خلق او افراد وایي زما پر خپل رب ښه ګمان دی، ما ته عفو او بخښنه کوي، او دی درواغ وایي، ځکه که د ده ګمان ښه وای عمل به یې ښه کړی وای. او بیا یې د الله عز وجل دا قول ووایه وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. یعنی ستاسې دغه فاسد ګمان هغه ګمان دی چې تاسې به پر خپل رب کاوه، تاسې دغه ګمان هلاک کړي یاست، نو تاسې تاوانیان وګرځېدلاست. سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه وایي په الله عز وجل مغروره کېده او خطاوتل دا دي چې یو انسان و ګناهو ته ځان ور ایله کړي، ګناهونه کوي او بیا د الله عز وجل څخه د بخښنې او مغفرت امید لري. یو شاعر وایي تزود من التقوى فإنك لا تدري اذا جن لیل هل تعيش الى الفجر. یعنی د ځان د پاره د تقوا او پرهیزګارۍ څخه خرڅ او توشه برابر که، ځکه کم وخت چې شپه تاریکه سي ته نه یې خبر چې آیا تر سهاره به ته ژوندی پاته سې. فکم من صحیح مات من غیر علة وکم من سقیم عاش حینا من الدهر. څونه ډېر جوړ خلق بې له مریضیه مړه سوي دي او څونه ناجوړه خلقو ډېره موده په دنیا کې ژوند کړی دی. وکم من صبی یرتجا طول عمره وقد نسجت اکفانه وهو لا یدری. او څونه ډېر کوچنیان چې د اوږده عمر امید یې کېدی، حال دا چې د دوی کفنونه اودل سوي وه او دوی نه وه خبر. او اوس به هغه کارونه یا هغه اسباب درته بیان کم چې انسان ته مرګ ورپه یادوي یا د مرګ د یادولو باعث ګرځي. اول د قبرو او هدیرو ته ورتګ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. رواه احمد و ابو داود. یعنی و قبرو ته ورځئ ځکه دغه کار قیامت او آخرت در په یادوي. دوهم د مړي د غسل ورکولو وځایو ته ورتګ او د غسل په وخت کې د مړو لیدل. دریم د هغو کسانو لیدل چې دوی د زکندن په حالت کې وي، د مرګ د دردو او سختیو څخه په تکلیف او زحمتو کې وي، او د حاضرینو د طرفه کلمه شهادت ورته ویل کیږي. څلورم د جنازو سره تلل او پر هغو لمونځ ادا کول، د هغو د ښخېدو او په قبر کې ایښولو حالات لیدل. پنځم د قرآن مجید تلاوت، خاصتا د هغه آیاتو چې د مرګ او د مرګ د سختیو یاد پکښې موجود وي، لکه د رب عز وجل دا قول وجاءت سکرة الموت بالحق او داسې نور. شپږم مرض او سپینږیرتیا، ځکه دغه دوه د عزرائیل علیه السلام د طرفه و انسانانو ته قاصدان دي او دا ورته بیانوي چې ای بنده خامخا و خپل رب ته ورتلونکی یې. اووم دغه کونی حوادث چې الله عز وجل و خپلو بندگانو ته د مرګ د یادولو په خاطر په کون او عالم کې پیښوي، لکه زلزلې، د غرو څخه د اورو راوتل او راغورځېدل، شدید طوفاني بارانونه، د مځکې چاودل، نړونکي او خرابونکي بادونه. دا ټول هغه کارونه دي چې انسانانو ته وایي ای د الله عز وجل بندگانو خامخا و خپل رب ته ورتلونکي یاست. اتم د پخوانیو امتو د حالاتو او اخبارو مطالعه او د هغه قومو بیان چې په مرګ او عذابو سره فنا سوي او